بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو سړی وي حج ورباندې فرض سوی وي، اوس مسکین وي، پیسې نه لري، یو بل څوک ورته وایي ستا پر ځای باندې زه حج کوم، داسې یې کېږي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې حج بدل یا د یوه پر ځای باندې بل څوک چې حج ته ځي، په دې کې یو شرط دا دی چې دی به دائمي عذر لري، لکه دا چې څوک په سترګو ړوند وي، په پښو شل وي، بیا تمه نه ورته کېږي چې دی دې جوړ سي. او که چیرې یو څوک ناجوړه یي، پیسې ولري یا پیسې نه لري، حج ورباندې فرض سوی دی او فی الحال نسته ورسره، د دغه کس پر ځای باندې بل څوک حج نسی کولی، بلکې دی به امید ساتي چې الله یې جوړ کړي، امید به ساتي چې الله جل شانه یې پیسې ورکړي. نو که چیرې دی خپله پر حج ادا کولو باندې بدني طاقت ولري، د ده پر ځای باندې حج بدل نسی کېږي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 250. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو